ما اچرته په ټول عمر کې مونږ دې قضا کړي او اچرته مې وعده خلافي نه کړي اخر جرم زما څه دی چې تاسو زما ته توشوي 4000 کسانو دلته ما وښنئ تاسو ما خپل جرم کوي په دې جرم باندې ورسره ما قتل کړي دې ډګر کې واسي دی واوې کسان سره باندې ولې ما ټول ملګری مال شهیدان کړه اوس په دې مقام کې مام شهیدان وای تاسو لازم لته خبره کوي چې موږ مسلمانان وې چې کله دا درې تقریر وکړه نور به خپل توره او غشي لندې را واخصو میدان لرا ودانګل ځکه ډیر غیرتي سره سخت مقاومت وکي دومره کسان په جانب مقابل کې وژل چې د حد نه سیوا اخر دا په دې کې لازمانه ولګیدو او د سنان ابن سلمان النخعي په نامه باندې وشړیو چې د شاده خوانه په دې زماني ور دا چپ راسم کې والو زولو وینو زه مخه په دې خېټه باندې راويست چې کله راويست لا بیرته چې کش کړه نو په دې مقام کې حسین رضی الله عنه شهادت ورشو درو ورسېدو ځکه ډیر سخت ځخ شو سخت گزار نور باندې خلکو نږدې هیڅ کوم نشو ورته چې ارشو مرته هغه سره مقاومت کو دلر نه په دې خوشو باندې وشتو خو شهید کې سړی ولویدو او عبد الله ابن زیاد ویل چې وسه د اثر راغوڅ کړي وې د حسین رضی الله تعالی عنہ له اثر غوڅ کړي اول ته زنانو شړل ماشومان هم شړل دغه نور څه به زنانه ډیر په احترام اکرام باندې هغه پوجین روان کړه تر دې پوری به دې پوجین هم شړل چې دا خو محمد صلی الله علیه وسلم بچی دا ولې موږ وښلو خو امر وې د شویو وې دا سره چې کله راوړو په وتاش کې خېدل عبد الله ابن زیاد ناستو یو لخت وسره وا چې په دې کوزه باندې به وشړه خورنه وې خلک وې دا حسین کېستره دا چیرته کېستره دا وې څومره بشکل انسان دی انس ابن مالک ورته ویل چې والله قسم په الله دا هغه انسان دی چې محمد صلی الله علیه وسلم سره مشابه سره دی والله قسم په الله دا هغه انسان دی چې محمد صلی الله علیه وسلم به د شونډ خولولي والله قسم په الله دا هغه انسان دی چې د پسینه په محمد صلی الله علیه وسلم خپل مبارکه کې خودله والله قسم په الله دا هغه انسان دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره اکثر مشابهتونه لرله او عبد الله ابن عمر ویل قسم په الله چې دا حسین امدیر او حافظ دي شګان وی شهید او تو اوس دا خبره کوي امام ترمذی رحمه الله به روایت را نقل کړی دی وکله چې عبد الله ابن زیاد او دغه ملګری جنگ کې مړ شول یو رحبه په دې جمعه کې جدا غو نزیو الته خودلی و د چت نه عمر را پریوتو دو عبد الله ابن زیاد په پوزه کې وګرځیدو دنه بل کپاره کې په دې بل طرف باندې ویرو وته دا سره وی چې کله ورنه غوڅ کې اې دې جنا د شمر ابن زلجشون یا زلمچن په نامه باندې سړی اغله ویل چې دا وس یزید لويسه زنانه مشربوت د شام یزید لوي چې دا کله روان کړ یزید چې کوم وخت دا ستړي دول د نو ویل قبح الله تعالی ابن سميه الله رب العزت ابن سميه په دې بچی باندې قباحت را ولي بدی دراولي دله خو ماده شنو ویل چې دا اوس دارس چل وکړو وې د حسین رضی الله عنه زنانه چې کله د یزید یو کور لونه وتی د یزید زنانه او د حسین رضی الله عنه زنانه د ټول په چوکو باندې دوه طرفونو جړا وکړه ځکه هغه مور باندې ډېر خپو چې دا خو د محمد صلی الله علیه وسلم نوسی دا خو د هغه بچیو دا څه به سره وشوا لیکن یزید به غوله سخت تسلی ورکړه اکرام ورته وکي قدر ورته وکي او بعد دغه نه به هغه سر د مجاهدینو په قیادت کې راولې غلو د دې خوا کې ماته دفن کی